سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د یوې ښځې په اړه جالب داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه امام احمد رحمت الله علیه ته راغله. ویل: ای ابا عبدالله، زه خیاطه یم، د څراغ رڼا ته خیاطي کوم. زموږ له کور سره د شپې د ګزمې خلک تېرېدل او د خلافت څراغونه ورسره وو. آیا ما ته جایز ده چې د هغوی د څراغو رڼا ته خیاطي وکړم؟ امام احمد رحمت الله علیه وژړل، یعنی د ښځې تقوا ته حیران شو. ویل: ته څوک یې؟ ښځې ورته وویل: زه د بشر الحافي خور یم. امام رحمت الله علیه ورته وویل: ستاسو له کور څخه ریښتینې تقوا راوځي، د دغو څراغو رڼا ته خیاطي مه کوه. امام رحمت الله علیه د ښځې تقوا او ډېر دقیق سوال ته وژړل. تقوا درې ډوله ده: له حرامو ځان ساتل، له مشتبهاتو ځان ساتل، ځینې مباح شیان له دې ویرې پرېښودل چې څوک په حرامو کې واقع نه کړي.